أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اوس راځي دریم ته کچیرته زمن موقوف علیه حرف مضموم وي څه شی وي مضموم وي د مضموم په صورت کې لکه نستعینو ده مضموم ده کنه یا مثلا شیء دا هم مضموم ده نو په داسې صورت کې بعد ضربي او عقلي وجوه سو جوړیږي او جایز او ناجایز تفصیل اوس بیرته لږ شاته لاړ شئ دلته اوس درې طریقې دي اسکان روم او اشمام اوس دلته وګورئ نو هر یو به د مد درې واړه وجوه هر یو سره بیل بیل ضربه یو ضربه قصر طول مع الاشمام توسط مع الاشمام او قصر مع الاشمام د اشمام په صورت کې طول او دلته ضربي وجوه سو جوړیږي اوس وګورئ په دوی کې بیا و جایز شول او دو پکې ناجایز شو نو طول توسط قصر مع الاسکان صحیح شو طول توسط قصر مع الاشمام مضموم ده کنه روم خپل پاتې شو دغه اسکان او اشمام صحیح شو نو طول توسط قصر مع الاسکان طول توسط قصر مع الاشمام سوشل شپږ جائز دي کنه او قصر ذکر روم کې توسط او طول جائز مخکې مو ویل کنه چې کې دریو کې یو جائز او قصر مع الروم نو هغه جائز دلته راغسل شو قصر مع الاشمام قصر مع الروم نو درې چې دینو طول او توسط مع الاسکان او طول توسط چې دینو دغه څنګه اسکان کې چې جایز نو هغه په اشمام کې هم جایز ده نو الته پاتې شو روم په روم کې درې حالت جوړېدل نو کې دوه حالت ناجایز نو هغه دلته هم ناجایز دي نو یوازې راغلی قصر مع الروم نو و حالت شو جایز حالت پکې سو شول و حالت شول نو د دوی او الته پاتې پکې سو شول دوا کم دو حالت اول آفرین طول او توسط مع الروم یو ځای به کو دواړه طول مع الروم یا توسط مع الروم طول توسط مع الروم دو حالات ناجایز شو و حالات جایز او دو حالات ناجایز دلته د ناجایز والی وجه پورته بیان شوی دا کنه دا طول او توسط مع الروم ولې ناجایز ده ځکه چې الته موقوف علی حرف مکمل نه ساکنیږي نو چې کله نه ساکنیږي نو سبب نه واقع کیږي چې کله سبب واقع نشو نو کې باید توسط او طول کولای نشي یوازې اصلي پاتې کیږي نو په اصلي کې یوازې قصر جایز ده نو قصر مع الروم پکې جایز شو خدا تفصیل هغه وخت د کله چې د حرف مد نه وروسته موقوف علی حرف حمزه نوي دلته به یو نقطه فکر راوته لګوره دغه تفصیل چې د نه وجه چې جوړیږي په نهو کې و جایز او دو پکې ناجایز دا په هغه صورت کې کچته موقوف علی حرف حمزه نوي او کچته موقوف علی حرف حمزه وی او د حرف مد نه وروسته راغلی وي نو په دې صورت کې با وجوه کې سکم یعنی دغه بیا نه جوړیږي دین بس کم جوړیږي د لپاره چې د حرف مد نه وروسته د حمزه موقوف علی کېدو په صورت کې بعضی وجوه ناجایز دي بعضی وجوه ناجایز دي وغدلته وزته وي ځکه لکه مثلا مثال دته وګورئ کچې ته موقوف علی حرف د حرف مد نه ورشو لکه والسماء دلته صحیح ده چې دا حمزه دلته وزنی وجوه ناجایز دي دغه تک اسکان مو کې نو په دغه صورت کې تقصر کولای شي نه شي کولای الته خو د ځکه کوچ الته حمزه نه و الته حمزه نه و نو مد عارض وقفي جوړید مد عارض وقفي په صورت کې تقصر کولای شي او کچېرته حمزه شو د مد متصل په صورت کې د مد متصل په صورت کې تقصر کولای نشي دا وجه کې ناجایز کیږي ورته دا نقطه دلته کې خو د نقطه
چې مطلق مفتوح ته مزه کله کله نورم پکې دنه عمق تر ځان کته کوي چې صحیح د موقوف علی حرف حمزه نه وي خو مغه وجوه به جوړي او که حمزه شول بیا په وجوه کې تغییرات راځي او تغییرات به ځکه وي چې حمزه دلته مستقل سبب ده د متصل لپاره په یو کلمه کې راځي نو چې یو کلمه کې راغی کې به قصر جایز ده او که حمزه نو قصر هم پکې څه شی وو جایز وو لکه دلته مثالونه کې وګوره لکه وجعلنا السماء یا مما یا من یشاء نو په دې صورتونو کې وجوه چې دلو صورتونه پکې څه شي دي ناجایز کیږي چې هغه قصر ده ځکه په مد متصل کې قصر جایز نه ده نو په دې صورت کې جواب دی کوي دلته اوس په دې صورت کې اسکان او اشمام سره قصر اسکان او اسمام سره قصر او روم سره قصر او طول ناجایز دي فکرم په وکړه ګوري بیا متوجه شي په دې صورت کې اسکان او اشمام سره قصر وقف بالاسکان چې ته کوي یعنی ته په دې سره به قصر نه کوي ځکه قصر په مد متصل کې جایز نه ده صحیح شو نو اشمام په صورت کې مغه مسله ده او روم سره قصر نو روم کې خو یوازې قصر جایز ده او دلته ناجایز ده ځکه په دې کې روم کیږي نه نقطه مو واغسله الته خو روم جایزو د کسری په صورت کې کنه بغیر حمزه په صورت کې د غیر حمزه په صورت کې قصر پکې جایز وو نو دلته چون حمزه چې راغله نو قصر پکې به لیکن نه کیږي ځکه مد متصل او مد مستتر کې قصر نشتا نو هغه نورو کې قصر جایز وو دي کې قصر هم څه کیږي ناجایز کیږي نو قصر خو یوازې پر روم کې کیږي او اسکان او اشمام کې هو نو الته چې دنو د اسکان او د اشمام خبره چې وکوله چې نو صحیح چې ته هغه مد عارض وقفي ته ستا فکر لاړ نشي چې الته چې ته قصر او طول ته وسو درې واړه کېدلی شو خو د حمزه په صورت کې بیا ته قصر اشمام په صورت کې نشي کولای او قصر د اسکان په صورت کې نشي کولای او قصر د روم په صورت کې هم نشي کولای وامه وسره خبره نو د فتحې په صورت کې به صرف دو وجې وي بیا کله چې زمنګ موقوف علی حمزه وي او مفتوح وي زمنګ سو صورتونه به وي دو وجې به وي طول مع الاسکان او توسط مع الاسکان نو التغ نور خو نو قصر مع الاسکان او قصر مع الاشمام او قصر مع الروم خصوص ټول او ټول ناجایز شول کنه نو یوازې سو وجې پاتې شي دو وجې پاتې شي طول مع الاسکان او توسط مع الاسکان دا د فتحې په صورت کې چې حمزه وي او مفتوح وي او حمزه وي مفتوح وي او د کسرې په صورت کې بیا به درې وجې وي حمزه وي او مکسوره وي نو بیا به طول توسط مع الاسکان طول توسط مع الاسکان توسط مع الروم او د ضمې په صورت کې به پنځه وجې وي ګوره د کسرې په صورت بیا ورته متوجه شي طول توسط مع الاسکان او توسط مع الروم قصر مع الروم خو جایز نو کنه خو مد منفصل کې خو مد متصل کې خو قصر جایز نه ده کنه توسط خو جایز ده کنه نو توسط په صورت کې به روم کوي صحیح شو د روم په صورت کې بیا یوازې توسط جایز ده ځکه چې مد متصل کې چې دنو کم اندازې همدغه توسط ده نو قصر خو پکې شته نه ځکه قصر مع روم خو ناجایز نو توسط مع روم پکې څه شو بیا جایز شو او کچېری حمزه وی او مضمومه وی حمزه وی او مضمومه وی نو په دې صورت کې بیا پنځه وجوه جوړیږي طول توسط مع الاسکان طول توسط مع الاسکان نو قصر ذکر نه اخلي چې په حمزه کې قصر جایز نه ده همدغه شان طول توسط مع الاشمام سوشل سلور او توسط مع روم چې مخې په کسره کې تیر شو هغه په ځکه چې په زومه کې هم روم کیږي کنه زومه کې هم روم کیږي کنه که روم ته کوي نو څنګه چې د کسرې په صورت کې توسط جایز وو نو د زمې په صورت کې هم روم دلته هم کسرې جایز ده توسط پکې جایز ده د باقی وجود ناجایزوالي وجه چې لږه مشکله ده نو تاسو د فواید مکیه په هغه کې وجود دي کې مختلف فيه اقوال دي خلد روایات راځي
ذهن کې خبر راشته البته موږ ویلو چې مختلف فيه ده او خلاف د روایت راځي لہذا نور پکې څنګه دي ټول پکې نو ځکه د پکې بيخي راغسته نه وای هغه مشکله د دغه جایز وجوه پکې یاد کې دغه جایز وجوه دي ناجایز وای هغه ډېر سخت ده نو هغه پرې دی او د فواید مکه په حاشیه کې موجود ده او که څوک ویل شوقیانی نو هغه ته مراجعه وکړه خیر ده فواید مکه کتاب راواخله دا پکې وزل بیا وګوره هغه ډېر مغلق راغلی ډېر په ساده شکل راواغستله د ډېر په ساده شکل باندې د مثال باندې څه شي کړله واضحه کړله وای د موقوف علی حرف حمزه کېدو په وجه سره به وجوه په هغه صورت کې کم وي چې حمزه د حرف من نه وروسته وي حرف من نه وروسته وي څه معنا یعنی سبب وي حرف مد من حیث سبب واقع شوی وي چې په ودرېږي او که چېرته د حرف لین نه وروسته وي نو په دغه صورت به حمزه او غیر حمزه کې به هیڅ فرق نشته د بله نقطه پکې راواغستله ګوره ها یعنی حمزه خبره خو دلته ذکر شوه دا یوازې د حرف مد دپاره دا موضوع خاص ده د حرف لین دپاره د حرف لین نه وروسته حمزه او د غیر حمزه هماغه یو شی وجه ده هغې څه تغییر نه راځي لکه من خوفین او من شیئن کې من خوفین کې ګوره حرف من نه وروسته فا راغلی او شیئن کې د حرف من نه وروسته د حرف لین نه وروسته حمزه راغلی دغه حمزه او دغه فا کې هیڅ فرق نشته ځکه چې دواړه حرف لین دي حرف لین دپاره حمزه او غیر حمزه یو شی دی خو د حرف مد دپاره چې دی نو حمزه د نورو سره فرق کوي صحیح شو همدغه شا لکه یوم لا بیع لکه منهم شی کنه دغه مثالونو کې اوس وګوره بیع کې چې دی نو غیر حمزه ده او شیئن کې چې دی نو حمزه ده نو دې کې چې دی د حرف لین په صورت کې حمزه او د غیر حمزه هیڅ فرق نشته او د حرف مد په صورت کې د حرف من نه وروسته چې راځي نو د حمزه وجوه به د نورو غیر مدو په صورت د غیر حمزه په صورت کې څه کوي فرق کوي اخرنۍ خبره کوي چې دا یو تنبیه ده او دا هم ځان سره یاد ولرئ یاد وساتئ چې د مد وجوه یعنی طول توسط او قصر باره کې خو مساوات او برابروالی ملحوظ ساتل ضروری دي چونکې په مد بحث کې کافی وضاحت سره تیر شوی یعنی کله چې یو شان مدونه راځي نو هغې کې به څه شی وي مساوات وي او که قوي او ضعیف راځي نو ترجیح به قوي ته ورکول کېږي په ضعیف باندې دا وایي قانون ده او دا باید ضرور څنګه شي عملی شي که په یو ځای باندې ته قصر و طول توسط درې واړه جایز دي لکه مثلا په مد عارض وقفي کې سورة فاتحه ته تلاوت کوي په دې کې درې واړه وجوه جایز دي الحمدلله رب العالمین قصر سره دی وکړو ولا ضالین پورې به ټولو کې څه شی کوي قصر کوي دې ته ویل کېږي مساوات دې ته ویل کېږي مساوات دا د مد په اصولو کې دا ضروري ده خود وقف په وجوه کې دا ضروری نه ده وقف اسکان اشمام روم دا نه چې یو ځای کې د اسکان وکړو ټولو کې به اسکان کوي یو ځای کې د روم وکړو ټولو کې به روم کوي یو ځای کې د اشمام وکړو ټولو کې به اشمام کوي نه دا باب مفتوحه ده دا اختیار ستا په لاس کې ده اسکان کوي که اشمام کوي که روم کوي په دې کې تاسو لپاره څه قانون نه ده وضع شوی هر یو چې کوي نو جایز ده خو مد کې به دا اصول ضرور یاد ساتئ چې کم مد دې وکړو نو تر اخره پورې به همغه مدونو کې به همغه قانون تر اخره پورې یو شان مدونو کې مساوات او قوي او ضعیف کې به ترجیح به قوي ته ورکوي کېږي په ضعیف باندې دا خبر وایي هم لږ ذهن کې ولرئ اصل چې دا فکر ونه کې چې لکه څنګه مد کې چې یو مد دی وکړو ټولو هغه مد کوي نو وقف کې هم دغه شی چې وجوه کې یو ځای کې مې اسکان وکړو نو ټولو کې به اسکان کوم نه الحمدلله رب العالمین اسکان دی وکړو صحیح شو الرحمن الرحیم روم پکې وکړه مالک یوم الدین روم پکې وکړه ایاک نعبد و ایاک نستعین اشمام پکې وکړه دا باب خلاص ده صحیح شو دې کې ته قید نه لري او په موت کې بعد هغه اصول څه کې ضرور مراعاتيږي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين